اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګران زده کوونکو د نن ورځې د درس موضوع مو ده په نمونه‌یي فضا کې برابر او نابرابر جنسونه. د نمونه‌یي فضا نه هدف د هغو ټولو پیښو مجموعه ده چې ممکن هغه رامنځته شي. چېرته تاسو ته په مثال کې یادونه کوم. برابر او نابرابر جنسونه هدف دا دی چې ممکن دوه پیښې یا څو پیښې یو ډول چانسونه ولري د رامنځته کېدلو یا ښکاره کېدلو یا مختلف ډوله چانسونه ولري. په یاد ولرئ چې د هرې ناڅاپي پیښې احتمال دپاره د پی ای سمبول کارول کیږي. د هرې ناڅاپي پیښې احتمال لپاره د پی ای سمبول کارول کیږي او د هرې لومړنۍ پیښې لپاره د پی ای سمبول کارول کیږي. نو دلته که موږ د یوې پیښې چانس ګورو، د چانس معلومولو دپاره به موږ د دې فرمول څخه کار اخلو چې پی مساوي 1/n. نو دلته n چې دی د ناڅاپي پیښو شمېر راښایي. د ناڅاپي پیښو شمېر راښایي. مثال موږ وایو چې یو د ریمل دانه ده. ریمل دانه چې دا هغه 6 مخونه لري. په یوه مخ باندې د 6 عدد، په بل مخ باندې د 5 عدد، په بل مخ باندې د 4، په بل نه 3، 2، 1 دغه شمېرې لري. نو دلته موږ وایو چې د نمونو په فضا کې 1، 2، 3، 4، 5، 6 راځي. نو موږ وایو چې n څو دی؟ 6 دی. اوس که موږ ووایو چې د دې عددونو د ښکاره کېدو چانسونه آیا برابر دي او که نه دي، نو موږ دلته ویلی شو چې پی د هرې لومړنۍ پیښې لپاره مساوي 1/6 کیږي. یعنې یو هم یو ځلې دی، 2 هم یو ځلې دی، 3 هم یو ځلې دی، 4 هم یو ځلې دی، 5 هم یو ځلې دی، 6 هم یو ځلې دی. نو موږ وایو چې د دې نمونه‌یي فضا د هر عدد چانس چې دی هغه یو د بل سره څه ډول دی؟ مساوي دی. نو په دې اساس موږ ویلی شو چې ځینې دغسې پیښې شته چې برابر چانسونه لري او ځینې دغسې پیښې هم شته چې هغه برابر چانسونه نه لري. ښه ګران زده کوونکو، هیله ده چې په درس پوه شوي وئ. تر بیا مو الله مل شه.